لومړی چرګه پیدا شوې که د چرګې هګۍ؟ د دې ځواب په اسلام کې روښانه دی، ځکه الله تعالی د نورو حیواناتو ترڅنګ لومړی چرګه پیدا کړه چې بیا چرګې هګۍ واچوله او په همدې توګه نسل زیاتوالی وموند. خو د ساينس نظریه بدله ده، ځکه ساينس وایي هګۍ یوازې د چرګو نه دی را پیدا شوې، بلکې ډایناسورانو شاوخوا 300 میلیونه کاله مخکې لا هم هګۍ اچولې. کبان، کشپان او خزنده ژوي هم له ډېر پخوا راهیسې هګۍ اچوي، هغه وخت چې چرګې لا په نړۍ کې نه وې. نو ساينس هګۍ ډېرې لرغونې او چرګه نوې بولي. همدلته تکامل یا ایولیوشن راځي. د ساينس له مخې اوسنۍ چرګه ناڅاپه نه ده پیدا شوې، بلکې له هغو مرغانو څخه ورو ورو تکامل موندلی چې ډېر د چرګې په څیر وو خو بشپړې چرګې نه وې. ساينس پوهان هغو ته پروټو چرګه یا پروټو چکن وایي. د دوی په باور کله چې دوه پروټو چرګو سره جفتګیري وکړه، د هګۍ دننه یو جینیټیکي بدلون رامنځته شو او د همدې بدلون په پایله کې لومړنۍ عصري چرګه وزیږېده. نو د ساينس له نظره هګۍ لومړی راغلې ده، په داسې حال کې چې هماغه الله تعالی ژوند ورکوي او مرګ راولي، او کله چې د کوم شي اراده وکړي یوازې وایي وشه نو هغه کیږي. یعنی د ټولو مخلوقاتو لومړنۍ پیدایښت د الله تعالی په مستقیمه اراده تر سره شوې دي.